مال د پیغمبر سنت په اتباع کې د پیغمبر سنت اتباع شوه. نبی رسول فرمایي ما اوحي الیا دا چې وحی ما تعالی نه ده کړې ان اجمع المال چې ډیر مال جمع کړم او اكون من التاجرین یو ځان غټ تاجر جوړ کړم. نن خلک په مال فخر کوي او په تجارت باندې فخر کوي، الان کې دا دواړه د فخر قابل شیان نه دي، دا دواړه د فخر قابل نه دي. او د الله پیغمبر فرمایي د پیغمبر اسلام اتباع هغه دعوت ته هغه الله تعالی بلل دي. د دعوت درې مرحلې دي. اول د الله پاک لوی بیانول دي په هر ځای کې په هر موقع باندې تشکیل کې کور کې سفر کې حاضر کې د الله لوی بیانول یو. دویم د الله پاک صفاتونه کول، ولې صفاتونو مالک ده. دا ټول انسانان فیران فرشتي مخلوقات دا ټول کاتبان شي او دا ټول سمندرونه دا سیاهي شي ودونه نوره دونه نوره او دا ټول ونه دا قلمونه شي دا الله صفاتونه لیکي دا الله صفاتونه لیکي دا به ختم شي دا الله صفات به ختم نه شي. الله اکبر. د دونه لوی الله صفاتونه مونږ تاسو وکړو. تبلیغ کې سماره دا الله لوی بیانول، د الله پاک صفاتونه کول، او دریم د الله جل جلاله نعمتونه او خپل ځان ته یادول او خپل الوات یادول او پر امت یادول. دا د انبیاء دعوتو د الله لوی بیانول، د الله پاک صفاتونه کول او د الله جل جلاله نعمتونه چې څومره وان تعدوا نعمت الله چې څومره موږ د الله تعالی نعمتونه شمار بیان کو. دا صحت د الله نعمت، دا غوږونه د الله نعمت، حدیث کې راځي مسیح د الله نعمت ته، بچی د الله نعمت ته، بیبي د الله نعمت ته، دا خوراکونه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دا یې پوښتنه کوي. نو دعوت معنا د الله پاک صفاتونه کول. د پیغمبر سم دعوت چې کوم دا هغه د درې خبرې توحید، رسالت او اثبات قیامت. د الله لوی بیانول، د الله صفاتونه کول او د الله جل جلاله نعمتونه خپل ځان ته او پر امت ته یادول. امام نووي صاحب لیکلي دي چې د نعمت شکر چې کوم دا ان شکرتم لازیدنکم. دا هر یو نعمت زیاتواله الله په شکر سره کوي. د قیامت پورې الله موږ ته عمر راکړي، د قیامت پورې الله موږ ته عمر راکړي. زما دې په الله باندې قسم وي چې الله پاک تاسو په دې راته کوم انعام درکړي او کوم قدر کوي که دا ټول عمر په سجده کې تیر کو. د دې نعمت شکر باندې چې الله پاک دې شپږ شریک کړي ټول چې الحمدلله. که د قیامت پورې الله موږ ته عمر راکړي او دا ټول په عبادت کې تیر کو. ځکه دغه راتګ د اجتماع ته دا د امت نسبت سره ده، دا د دین نسبت سره ده، دا د الله د دین د خورولو نسبت سره ده، دا ډېر لوی نسبت ده، دا د امام الانبیاء نسبت ده، دا د صحابو نسبت ده، یو نسبت سره داخله جمع شوي دي. نو دې خاطر باندې زمونو دعوت دا زمونږ تاسو خانداني ذمہ داري ده. الله موږ ته د انعام په تور راکړه دعوت، لکه څنګه دوه شان دعوت او دعا. الله جل جلاله هر نبی ته هر پیغمبر ته د انعام په تور باندې ورکړه ده. والله دغه دعوت او دغه دعا الله پاک موږ ته هر امت ته د انعام په تور باندې راکړه. نو دې شکردارا د دې شکردارا هر نعمت شکردارا د دعوت د نعمت شکر دا قرباني ده. یو دې درې حالات لیکلي. یو دا چې چا در باندې نعمت کړی ده د دې نعمت نسبت هغه ته کوي، د دې ایمان نسبت نعمت موږ باندې الله کړی ده، د دې دعوت نعمت موږ باندې الله کړی ده، د دې راتګ نعمت موږ تاسو باندې الله کړی ده. نو به موږ تاسو همیشه د الله پاک شکر ده. لئن شکرتم لازیدنکم. دویم د دې نعمت استعمال به د منعم په باندې کو. دا نعمت موږ ته الله راکړه، موږ دغه خپل ژوندۍ دغه خپل ژوند دغه دعوت به د الله د حکم مطابق استعمالو. ځکه دا نعمت موږ باندې الله کړی ده. دې مرحله هغه قرباني د الله کریم فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. کوم انسانان چې د الله د دین لپاره مجاهدین او تکلیفونه وباسي، الله ویل نهدینهم سبلنا،
زه ورته خامخا هدایت کوم. سبیل نه ده، طریق نه ده، سبلنا جمع ده. الله وایي د دنیا او د آخرت د نعمتونو دروازې پرې خلاصې کړم. دې وخت دا مجاهده ده چې موږ او تاسو د الله خبره په عظمت سره واورو. حضرت مولانا یوسف صاحب لیکلي دي چې کوم سړی همیشه بیان کې ویده کېږي، یو وخت به داسې راشي چې دا به الله پاک تبلیغ د محروم کې ویده کېږي. مذاق مولا لږ خبره به کېږي چې الله توجه سره واورو، عمل په نیت باندې واورو، د یقین په بنیاد باندې واورو. زمونږ دا رقیبه درګه آخري مجلس ته بیا به هدایت بیانېږي، دعا به کېږي زمونږ زمونږ د اجتماع د خاتمې مجلس ته. نو توجه سره او ځان ته وګورو، فهم انشاءالله کنه. نو دې وجه نه د دعوت نسبت دا مونږ تعالی راکړی، مونږ د الله شکر ادا کړو، مونږ د الله پاک شکر ادا کړو. نو دعوت برحالي علما کرام فرمایي هغه دا اول دا چې د آخرت بنیاد باندې، دویم د سنتو په اتباع کې، دریم د قرآن او د حدیث په رڼا کې. ولې قرآن او حدیث دا زمونږ دین ده. او دریم د اطاعت په بنیاد باندې، دریم د اطاعت په بنیاد باندې. زه تاسو خبره کوم ټولې واورئ چې نن په دنیا کې چې څونه تبلیغ والا دي، چې نن په دنیا کې څومره تبلیغ والا دي په ټوله دنیا کې، دا که سیروزی والا ده، دا که هر ملک ده، دا که عرب دی که عجم دی، چې تر څو پورې د نظام الدین د حضرت مولانا صاحب د امارت اطاعت ونه کې، د قرآن او د حدیث پر کې دو عمل نه قبلېږي. ځکه اطاعت په تبلیغ کې دا فرض ده. اطاعت لکه څنګه تبلیغ د الله ډېر حکم ده، لوی حکم ده، د دعوت دم د اطاعت حکم ډېر لوی راغلی ده. ولې سره دعوت ونه چلی سره کافر کېږي نه، سره دعوت ونه چلی کافر کېږي نه، چې سره مونځ ونه کړي کافر کېږي نه او ګناهګارېږي، چې سره جهاد ونه کړي کافر کېږي نه ګناهګارېږي. دا سره هر یو پر ځای مولا کې که سره د امیر اطاعت ونه کړي، د الله پیغمبر فرمایي څوک چې یو لیس یعنې یو ورځ د امیر په نافرمانۍ کې راغی د مرګ پر جاهلیت دا به کافر مړ کېږي. نو تاسو اوس وایئ چې اطاعت په دین کې څومره لوی نعمت ده، اطاعت په تبلیغ کې څومره لوی نعمت ده، اطاعت په تبلیغ کې څومره لوی نعمت ده. په سوونو څلور سوه دې کې 350 حدیث عالم جمع کړي دي. اطاعت نه بغیر عمل نه قبلېږي، اطاعت نه بغیر عمل نه قبلېږي، اطاعت نه بغیر عمل نه قبلېږي. اطاعت د دین په هر شبه کې دا فرض ده. نو دعوت څلور مرحلې زموږ علما کرام لیکلي دي د آخرت بنیاد باندې، دویم د سنتو په اتباع کې، دریم د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې هره خبره کې قرآن سره به تړي. لکه بیګا زموږ شروع په بعض خلک د قرآن ترجمه نه کوي، د قرآن درس نه وایي، قرآن نه زده کوي. نو الله پاک پیغمبر ته وایي بلغ ما انزل الیک من ربک، دا هغه تبلیغ وکړي چې تاسو موږ وایي کړه چې هغه قرآن ده. ځکه د دنیا چې څونه آسماني کتابونه راغلي، د دې ټول علم الله پاک قرآن کې جمع کړی ده. چې څومره پیغمبران الله پاک دنیا ته رالیږلي دي، د دې ټولو پیغمبرانو عقل او پوهه علم الله پاک محمد رسول الله ته ورکړی و. دا قرآن الله پاک په دې پیغمبر نازل کړی ده. نو دا څومره عزتمن کتاب ده. وایي که د قرآن دپاره یو فضیلت نه وی، همدا یو بس چې د الله کتاب ده، د الله کتاب ده، عزتمن کتاب ده. یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. وایي که د علماو لپاره یو فضیلت هم نه وی، نو د علماو لپاره همدا یو بس چې 2 لکه پیغمبران وارثان دي، د دې قرآن وارثان دي، د دې قرآن درس و تدریس کوي، د دې قرآن تبلیغ کوي. نو یو عالم د عمل کوونکی عالم د خدای په نسبت باندې پر لکونو په کورونو عابدانو بهتر ده. وایي که د دعوت د تبلیغ لپاره یو فضیلت نه وی، همدا یو بس چې الله خپله داعي ده، والله یدعو الی دار السلام. او 2 لکه پیغمبران کار هغه دعوت ته، دا څونه غټ فضیلت ده. من تشبه بقوم فهو منهم. چې کوم سره د چا مشابهت دنیا کې اختیار کړي، د قیامت په ورځ باندې به د 2 حشر هماغو سره کېږي. د قیامت په ورځ باندې به آواز کېږي، تقسیم د نسبتونو باندې کېږي، جدا جدا شي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، جدا شي. حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې به
د هر خاين په کونه کې بیرغ لګېدلی او خاینان به بیریږي، ظالمان به بیریږي، غله به بیریږي، د هر چا ډله به معلوموي، د هر چا حشر به خپل ډلې سره کېږي، قاتلان به بیریږي، وایي قاتلان بیر شئ، ظالمان بیر شئ. الله دې ظالمانو کې نه ودرېږي، الله دې قاتلانو کې نه ودرېږي. دا تبلیغ د دې لپاره ده چې الله په هغه سخته ورځ کې الله کریم فرمایي اذا وقعت الواقعه، یو واقعه په قایمېږي، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. زمونو ظالمان به بیریږي. هغه حافظ صاحب یو شاعر ده وایي قافلې به یمین شمال جوړیږي، قافلې به د یمین شمال جوړیږي. یا حافظ ته به مل د کوم کاروان شي؟ نو دې وجې ملتونو دا به تسلیم کېږي، هر څوک به بېله بېله ډله کې جوړېږي. دا هم حدیث کې راځي چې کله میدان معاشر ته خلک جمع کېږي، بعضې خلک به بعضې تېرېږي، بعضې به تېزي، بعضې به اوښانو به کجو. حدیث لفظ دا چې ده بعضې خلک به سرونه به ښکته خپې به اسمان ته میدان معاشر ته به روانې، خپې به پورته اسمان ته، سر به په ځمکه باندې روانې. دا به لوی ظالمانې، دا به د الله مخ ته ورروانې او ټول معاشر به ګوري. د دې اجتماعګانو د رجوعونو چې هغه د معاشر رسوایي نه هغه لوی نه ده چې اعلان کېږي، جبرائیل به اعلان کوي، الله به ورته وایي چې پلانکي باره کې اعلان وکړه، ټول معاشر والا به ګوري، ټول معاشر والا به ناسي اعلان وکړي چې پلانی د پلاني زوی ناکام شو جهنم ته بوځئ. دا څومره بد اعلان ده. الله دې موږ ساتي، اللهم احفظنا منهم یا رب العالمین. الله هم داسې خلقان وساتي. نو زما نو دا تقسیم نه کړي نسبتونو باندې، دا بیل کې نه، اغله بیل کې نه، زنان بیل کې نه. حدیث کې راځي چې کوم انسان زناکاري په دې تندې باندې به د ښځې عورت لګېدلی او مردان پرې روانې او ټول خپلوان به ورته ګوري او الله به ورته ګوري او فرشتې به ورته ګوري چې دا لوی زنایي لوی شی دا روان ده. د دې نه مخکې دا زمونږ تبلیغ، دا اجتماعګانې، دا عملي توبه ده، دا عملي دا توبه ده. یا الله توبه، خدای زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي، خدای دې ټول مجموعي ګناهونه معاف کړي، خدای ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي، خدای ټول انسانانو ته هدایت کړي. خدایا د دنیا د شرمندګۍ نه، د معاشر د شرمندګۍ نه یا الله ته زمونږ حفاظت وکړي، یا الله ته زمونږ حفاظت وکړي. نو دې خاطر باندې دا نسبت ته کېږي ظالمان بیر شي، کافران بیر شي، دا بیر بکېږي. نو دغه زمانو دا اعلان بکېږي چا چې تبلیغ کار کړی ده، د دعوت محنت یې کړی ده، دا د انبیاو سره کېنئ، دا د انبیاو سره کېنئ. ولې؟ تاسو د انبیاو کار کړی ده، تاسو د انبیاو مشابهت کړی ده، تاسو د الله دین ته خلک رابولئ، تاسو تکلیفونه تېر کړي. الله دې موږ تاسو راشه د انبیاو سره وکړي. زمونو د دې خاطر تبلیغ دا د الله پاک یو نعمت ده. تبلیغ د امت باندې فرض. امام نووي صاحب لیکلي دي دعوت کار قطب العظم ده، قطب العظم عظم المعظم کار ده. دوام الحسنات چې کوم انسان ابن قیم لیکلي دي چې کوم انسان امر بالمعروف او نهی عن المنکر لیکي، دا کې ایمان سره مور شو د قیامت ورځ باندې به د خیر په امت کې نه پورته کېږي. ابن قیم لیکلي چې کوم سره کلمه وایي، منځونه کوي، دعاګانې کوي، ټول اعمال کوي، خیراتونه او صدقات کوي، خو د دعوت کار یې نه کړی، الله ته خلک نه رابولي، د الله د دین لپاره خروج نه کړی. دا که هر څوک انسان ده د قیامت په ورځ باندې به د خیر په امت کې نه پورته کېږي. چې کوم امتیازونه الله د امت ته ورکړي دا به ته نه ورکړي. دعوت کار زمونو دا زمونږ او تاسې ذمه داري ده. د دعوت کار موږ تاسو په هر حال کې وکړو، حال ته نه ګورو. د دعوت کار موږ تاسو په مشکل کې وکړو، مشکل موږ تاسو دعوت د انسان نه کې چې هر یو شی د دعوت معنی وګرځېده، ولایت وګرځېده، مال وګرځېده، بیبي وګرځېدله. دا هر شی چې کوم د دعوت معنی و دا د الله پاک نعمت نه ده، دا د الله تعالی پاک باندې یو غضب یو عذاب ده. موږ الله پیدا کړي د دعوت لپاره. الله وایي تاسو پیدا کړی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من پیدا شوی